له انسانه د پیري او له انسانه څخه چې الله تعالی پوښتنه کوي له بیا ته دې ته خدای تعالی عقل ورکړی دې ته حیران یم چې عقل موږ په کوم ځای کې مصرف سبحان الله سبحان الله دین هم په ډالرو ورکوو ابدي ژوند په ډالرو وبایلو تاسو افسوس ده چې ما په توحید کې الله قسم ده نن مې دا قرباني کو ولا سبا مې دا ځان تیار کړی ده خپله ځان قرباني په دغه سپینه ږیره باندې باید زه ځان قرباني کړم ږیره مې کیسۍ ده کادا مې کیسۍ ده تنها ما نه وزده که ما کلاشنکوف په غاړه کې درته اچولی ده خو ډېر پرسوي د یتیمانو مې څه د اکانو څه ضرورت ده د دې عاجزو څه ضرورت ده ټول کورونه بمباروي د دې څه ضرورت ده خو دا وایي چې دا په درد نه راکړي نور وبرک پټان چې راغی له روسانو ټولې دنیا لیدو اما لاکن دا په فروز راغی دا خبره سره منئ نو ما دا صفه ده تاسو چې مې دا ښایست ده چې ما ته او زما خاندان ته دا دعا کوي چې الله تعالی دې ټول په سعادت ورسوي چې الله تعالی حضور ته وینو لړلی وکړي او ټولو ته مې دا دغه ده حفیظ کله چا څوک له حفیظه پټه شوي وي بحث وکړو که چا قرض پرې باندې زه په دې میدان ولاړ یم چې ولې که چا ته خشکه کړي وي خو هغه عفو وکړي که څوک یو ټوک وهلی وي ما ووهه یو مې دا ښایسته او بل طالبانو ته دا وایم چې صبر کوي الله ته صبر کوي دا الله تعالی را کړی وو زلیخا جز براه عشق نکبر بران زادو بران بودو بران نور دا کوچنی حفیظ وو را لوی شو یا الله تعالی ټول قرآن په سینه کې ورواچوه یا لاس او کاټ لاس او بیا یې جهاد کوو په لار د خدای غږ که راشي قرآن زمن ورته ونیسه نه مني قرآن ورته ونیسه نه مني ګز مني څه نه راسره وشي الله تعالی دې ټولو ته توفیق نصیبه کړي او ما ته به د دې دعا کوئ الله تعالی دې ما ته توفیق نصیبه کړي او الله تعالی دې ما په نسل کړي د ننه تر ورځ د قیامته داسې څوک نه پیدا کېږي هغه د دین مخالف وي که یې خدای دې ورک کړي ویې غواړم داسې کسان له خدایه غواړم چې دا نن او چې وزنې خدای تعالی دې په شهادت مړ شي اول دې ما ته خدای تعالی شهادت وکړي تل ډګر ته په سینو یو ور روان